जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। شروع کوم په نامه د هغې پاک ذات د هغې لوی ذات چې ډیر بخښونکی او مهربانه دی. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ زده کوونکو، زه راغلم نن د یو بل نوي کلاس سره په دې امید چې تاسو به راته هم ټول روغ او جوړ او د ژوند په مزو کې به یې. په دې نن کلاس کې به تاسو لیدلی وي چې ما ستاسو دپاره څه راوړي. تاسو به تمنیل کتلی وي، په هغې باندې د انګلیش 3 ټکي لیکلی شوي وو: لوک، سی اینڈ واچ. د دې درې واړو مطلب دی لیدل، کتل. صحیح ده؟ دا درې واړه ټکي د دې په استعمال کې زموږ ډیر زیات کنفیوژن وي. نن به انشاءالله د دې دریو ټکو چې ستاسو په ذهن کې کوم کنفیوژن دی هغه به ختمیږي. کلاس به تر اخره پورې ګورئ، کلاس به پرېږدئ نه که په دې دریو ټکو باندې ځان پویوئ. صحیح ده؟ د کلاس د شروع کېدو نه مخکې اول ټول زما سلام واخلئ او د سلام نه وروستو د کلاس په شروع کېدو باندې تاسو هم بسم الله ووایئ او زه به هم د کلاس شروعات د بسم الله نه وکړم. ګورئ دا درې ټکي چې کوم دی لکه څنګه چې تاسو ته ما وویل که نه، د درې واړو مطلب دی لیدل. د دې نه به زه اولنی ټکی راواخلم لوک. صحیح ده؟ د لوک مطلب هم دی لیدل، کتل. خو لوک به موږ په کوم ځای کې استعمالو؟ ګورئ د دې زه تاسو ته مثالونه هم درکوم او تاسو ته زه وایم چې لوک به موږ په هغه ځای کې استعمالو کله چې موږ د چا توجه یو څیز ته رړو. موږ چاته وایو چې وګوره که نه، زما طرف ته وګوره، د هغه طرف ته وګوره، دې څیز ته وګوره، هغه څیز ته وګوره، د هغه توجه یو څیز ته رړو، نو دغه ځای کې به موږ د لوک استعمال کوو. د دې به زه تاسو ته یو څو مثالونه درکړم د لوک. که زه تاسو ته ووایم، تا ته زه وایم چې لوک ایټ دیټ برډ، لوک ایټ دیټ برډ یعنی دې مرغۍ ته وګوره. لوک ایټ دیټ برډ، دې مرغۍ ته وګوره. نو ستا توجه ما دې مرغۍ طرف ته راواړوله، نو ځکه ما د لوک استعمال وکړو. داسې ګورئ د دې زه تاسو ته نور مثالونه درکوم. لوک ایټ دیس اولډ فوټو آف می یعنی زما دې زوړ تصویر ته وګوره. ستا توجه زه رړوم که نه، تا ته زه وایم چې زما دې زوړ تصویر ته وګوره. لوک ایټ دیس اولډ فوټو آف می، زما دې زوړ تصویر ته وګوره. داسې به ګورئ د دې زه تاسو ته یو بل مثال درکړم، دې ته وګورئ. که زه ووایم چې لوک اټس رینینګ آوټساید، لوک اټس رینینګ آوټساید یعنی ته وګوره بهر باران دی. مونږ وایو که نه چې وګوره بهر باران دی. لوک اټس رینینګ آوټساید، وګوره بهر باران دی. په دې کې هم ما د توجه رړولو خبره وکړه که نه، یعنی ما په دخان سره خبره وکړه، په غور سره مې خبره وکړه چې ورشه هغلته وګوره باران دی. داسې به ګورئ یو مثال بل هم درکړم. سارا لوکډ ایټ هر سسټر، سارا د هغې خور ته وکتل. سارا لوکډ ایټ هر سسټر، سارا د هغې خور ته وکتل. د دې به زه وایم چې دا مثالونه پوره وي. یو مثال بل هم درکوم، تاسو ګورئ. لوک ایټ می وین آی سپیک ټو یو، لوک ایټ می وین آی سپیک ټو یو یعنی ما ته ګوره کله چې زه تا ته خبرې کوم، ما ته ګوره کله چې زه تا ته خبرې کوم. صحیح ده؟ ګورئ دا د لوک استعمال شو. په دې پسې مونږ بیا بل ټکی راخلو سی. د سی هم لیدل، کتل، دغه یې مطلب دی که نه. خو سی به مونږ په داسې ځای کې استعمالو کله چې مونږ اچانک یو څیز ته ګورو، د چا یو څیز ته اچانک توجه رړو چې وګوره په لاره باندې ګاډی روان دی یا وګوره هغه روان دی. ریسنټلی چې مونږ یو څیز ته ګورو نو په دغه ځای کې به مونږ د سی استعمال کوو. تاسو ته به زه د سی یو څو مثالونه درکوم. ګورئ که زه ووایم چې ډیډ یو سی د ریډ کار، ډیډ یو سی د ریډ کار، آیا تا سور ګاډی ولیدو؟ ډیډ یو سی د ریډ کار، آیا تا سور ګاډی ولیدو؟ ریسنټلی تیر شو، اوس تیر شو، زه تا ته وایم چې تا هغه سور ګاډی ولیدو، نو دغه ځای کې به مونږ د سی استعمال کوو. صحیح ده؟ ګورئ بل مثال ته د دې وګورئ. I saw Amjad at the party.
ما امجد په پارټۍ کې ولید. I saw امجد at the party. ما امجد په پارټۍ کې ولیدو. بیا که د دې تاسو ته زه یو بل مثال هم درکما. عجیبه زمونږ وطن دی او د بجلی دغه حال دی چې بجلی لاړله او کیمرې هر څه بند شو، خو کلاس به پرېږدو نه، کلاس به په مخ کې باندې بوزو. تاسو ته چې ما کوم 2 مثالونه درکړي وو، د دې دریم مثال داسې دی: Have you seen the doctor? آیا تا ډاکټر ولیده؟ Have you seen the doctor? آیا تا ډاکټر ولیده؟ دا د سی سیکنډ فارم دی، سین. صحیح ده. او ګورئ که د دې تاسو ته زه بل مثال هم درکما. Did you see the beautiful sunset? آیا تا د نور دا ښکلي لوېدل ولیدل؟ یعنې د نور دا ښکلي پرېوتل دې ولیدل؟ Did you see the beautiful sunset? آیا تا د نور دا ښکلي لوېدل ولیدل؟ همدا د سی استعمالو. زه امید کوم چې دا 4 مثالونه چې تاسو ته ما د سی کوم درکړل، یعنی د ریسنټلی چې مونږ یو سیز ته ګورو د دغې دپاره به مونږ د سی استعمال کوو. تاسو به په دې باندې پوره پوه شوي یې، په دې کې بس تاسو هیڅ کنفیوژن نه وي پاتې شوی. داسې به بیا مونږ زو د دریم ټکي طرف ته، کوم چې مونږ سره دی واچ. صحیح ده. واچ به مونږ د څه دپاره استعمالو؟ واچ به مونږ په هغه ځای کې استعمالو کله چې یو سیز مونږ د څه وخت دپاره، د معلوم وخت دپاره ګورو. د یو سیز وخت معلوم وي، مونږ یې د هغه معلوم وخت دپاره ګورو، نو په دغه وخت کې به مونږ د واچ استعمال کوو. فرض که مونږ ټي وي باندې ډرامه ګورو، د ډرامې ټیم معلوم وي، یو داسې بل سیز مونږ ګورو چې د هغې وخت معلوم وي، نو د دغه ځای باندې به مونږ بیا د واچ استعمال کوو. ګورئ زه تاسو ته د دې مثالونه درکوم. What are you watching on TV? ته په ټي وي باندې څه ګوري؟ په ټي وي باندې مونږ هغه سیز ګورو که نه چې د کوم سیز ټایم وي، د کوم سیز وخت وي، د هغې د ختمېدلو یو خپل وخت وي. نو کله چې د یو سیز د ختمېدلو یو محدود ټایم وي، نو په دغه ځای کې به مونږ د واچ استعمال کوو. What are you watching on TV? ته په ټي وي باندې څه ګوري؟ بیا د دې یو بل مثال تاسو ته زه درکما. Did you watch the movie? آیا تا فلم وکتو؟ مووی دی وکتله؟ Did you watch the movie? آیا تا فلم وکتو؟ بیا د دې بل مثال ته تاسو وګورئ. Ali is watching the cricket match. علي د کرکټ میچ ګوري. د کرکټ د میچ یو خپل ټایم وي. صحیح ده. پته لګي چې دومره اورونه پاتې شو، دا میچ په دومره وخت کې ختمیږي. نو د دغې دپاره به مونږ د واچ استعمال کوو. خو دلته چې په دې جمله کې کوم واچنګ راغی، ګورئ په دې کې چې کنفیوز نشئ، دا د واچ سیکنډ فارم دی. صحیح ده. علي از واچنګ د کرکټ میچ. علي د کرکټ میچ ګوري. داسې به زه تاسو ته د دې کلاس اخیرنی مثال درکم او د دې واچ اخیرنی مثال به کمه. I watched the football game last night. ما پرون شپه د فوټبال لوبه وکتله. I watched the football game last night. ما پرون شپه د فوټبال لوبه وکتله. خو په دې ځای باندې به د دې نن ورځې د کلاس اختتام وکړو. زه امید کوم چې په دې باندې به تاسو پوه شوي یئ. که تاسو په دې باندې پوه نه یاستئ، دا تاسو بیا را د سره کوئ، بیا یې را د سره کوئ، تر هغې وګورئ تر څو چې پې پوه شوي نه یاستئ. زه به راځمه، که ژوند وي ستاسو دپاره به یو بل نوی کلاس راوړمه، د یو بل نوي کلاس سره به راځمه. ما هم په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ او زما به هم تاسو ته دغه دعا وي چې چرته هم یی، الله مو ښاد ساته، آباد ساته او بریالي ساته. د لوی الله په امان. والسلام.